روسیې له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان سره د مرستو په اړه غونډه راوبولي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان سره د بشري مرستو په اړه یو ځانګړې غونډه راوبولي. راپور زیاتوي روسیې دغه وړاندیز له نورو هیوادونو سره په ګډه ملګرو ملتونو ته کړی دی او غوښتي دي چې افغانستان سره د بشردوستانه مرستو په تړاو هر اړخیز اقدامات وکړي. لاوروف همداراز له طالبانو غوښتي چې د روسیې په کوربتوب د افغانستان په تړاو د اکتوبر پر 20 د جوړیدونکې غونډې ارزښت درک او پکې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه د دې غونډې او ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو ښایي یا د غونډه کې د سیمې او نړۍ مهمو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.